سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وي. د افغانستان په شمال د سمنګانو په ښار کې، البته دا د سمنګانو مرکز ایبک ښار دی او دلته زمونږ دوستان دي. حاجي صاحب دولت زی دا اوس را سره ولاړ دی. غواړم چې تشریحات دی خپله راکړي، ځکه دی دلته لوی شوی دی او دا د 100 کلونو نه زیات وخت کېږي چې دلته دوی اوسېږي. نو دا د دوی کلا ده، البته اوس بیا یې په ترمیم باندې پیل کړی دی. حاجي صاحب راته ووایه، اول خو دا د کلا په باره کې راته ووایه، دا څومره وخت کېږي چې جوړه کړې مو ده؟ د زمونږ د راتګ سمنګانو ته په 1315 یا 6 هجري شمسي کې دلته راغلي، خو دا کلاګانې مې شروع کړي دي په 1309 کې شروع شوي دي او 1312 کې ختم شوي دي، چې دا کلا ده او هغه کلا ده. او دغه کلا او دا نو موږ د 3 پلرونو اولاده دا 3 تقسیم هم کړي دي سره، چې تقریبا 400 جریبه ځمکه ده د هغه سر نه دې سره پورې. دا نو اوس تغییرات کې راغلي دي، کورونه شوي دي، کورونه لوی شوي دي، ډېر فامیلونه، یو فامیل نه شل 2 فامیله جوړ شوي دي، هر چا ځان ته بیا کوي. تقسیم خو انشاءالله په سوله شوی دی که نه؟ دا بیخي په سوله هېڅ موږ خپل منځ کې دا سوله نه چې نور تاجکو سره هم ځمکې په قواله کې شریکې دي، بدون د دې هغوی د قوالې زموږ په نوم دي، زموږ قوالې د دوی په نوم دي. حاجي صاحب دولت زی لږ څه به لرې لاړ شو، ګوره هغه ځای کې ویل کېږي چې هلته تخت رستم دی، په دې باره کې راته ووایه. دا تخت رستم خو د خلکو داسې هغه د قصه ده چې دا د رستم په یوه ورځ کې جوړ کړی دی. دا د شاهنامې هغه لاندې هغه یو ښار دی چې هغه وایي تهمینې د هغه لور وه چې هغې جوړ کړی دی، خو اصلا وایي چې دا د بودایانو نه هم مخکې دلته وو. نو هغه وخت کې د زردشتیانو، بیا وروسته زردشتیانو وایي بودایانو دا خپل مرکز ګرځولی دی. او داسې چې پسې راځو دغه دا لا تر اوسه هم زوړ ښار دی که نه؟ وینې ودانۍ یې زړې دي. دا خو ټول زموږ کلی دی، دا تر کوم ځای پورې چې دا ونې ښکارېږي او هغه بر دیوال ده، دا ټول زمونږ کلی ده. او دغه وروسته چې دغه غونډۍ کې دا کورونه جوړ شوي، دا نو اوس چې دا خلک مهاجر شوي د غرونه دلته راغلي دي، هغوی دلته کورونه جوړ کړي دي. او دلته چې راځو ګوره بیا دا ښار داسې نوی کېږي نه، دغه ودانۍ نوې شوي دي. او دې خوا ته چې پسې راځو دغه راته وایي، دا وایي چې دا د جامع جومات دی د سمنګانو. دا د سمنګانو جامع جومات ده. دا 2 منارونه او دا 2 منارونه چې دي، او دغه هم د سمنګانو د لوی جوماتونه یو ده. او دا د الاقصی غوندې چې ښکاري که نه؟ دا په نوم د کندل خان جومات یادېږي، هغه جامع جومات ده. جوماتونه دلته ډېر لوی جوماتونه جوړ شوي چې نورې دې ځای نه ښکارېږي. او دغه ساحه چې ګورې دغه سره تعمیرونه، دغه د ښار اخر قسمت ده، او دې خوا زموږ کلی بیا شروع کېږي. نو معنا ده چې د ایبکو ښار هم دغومره دی چې دا وینې وي؟ دغه هغه نه شروع کېږي او تر هغه خوا هغه د غره ښکارېږي، هغه قیر سړک چې هخوا موږ تاسو پرې راغلو، هغه ځای پورې ښار ده او هغسې هم ښار ده، خو بیا نور کلي دي اطرافونه. نو دا د ایبکو د ښار لنډ هغه تاریخ او د نن ورځې حاجي صاحب دولت زی نه مننه. دی خو نو دلته لوی شوی دی، دلته یې وخت تېر کړی دی، د راته تشریح کړه، د اوس لپاره مو په خدای سپارو. ستاسو نه هم ډېره مننه. دا ځای د دوی نیکه ځونډی نومېده، دې ځای ته ځونډي کوټ وایي. او زموږ تره و حاجي ځونډی، او د مصطفی صاحب د نیکه و، او زموږ پلرونه، زما پلار حاجي سورګل نومېده چې هغه قلا د حاجي سورګل وه، دا د حاجي ځونډي وه، او حاجي خان شیرین او حاجي سلطان جان، دا 3 ورونه ورسره، هغه 3 ورونه هلته وو سره تره زامن وو. نو دغه ټوله ساحه بیا هلته بل زموږ نور تربرونه دي چې هغه خوا نه معلومېږي، هغه هم زموږ پورې مربوط ده. مننه.